هلمند کې لاریون کوونکو برېښنا عمومي مشر په فساد تورن کړ او د مرکزي حکومت د لرې کولو غوښتنه وکړه. دوی وایي د برېښنا مشر د هلمند سره توپیري چلند کوي چې له امله دوی اړ شول د برېښنا ریاست دروازه وتړي. لاریون کوونکي وایي د هلمند خپله برېښنا ده خو تر وارداتي برېښنا یې څو چنده بیه لوړه ده چې په خبره یې که مرکزي حکومت یې غږ وانه وري د ولایت دروازه به هم وتړي. په هر میاشت کې دوره د مینوټرینګ نه طی کوي. په یو دوره کې چې په لوی لاس باندې ځان پیسو ته دولت جوړوي دغه ګوري میټران هم نه ګوري، اکثرا په میز پر سر ورته ناست دي او هلته دغه لیکي چې د دې سړي مصارف دومره دي. که ونه شي نو موږ دغه هلمند خلکو قصد کړی دی چې خیمه به ولاړ او یو وخت خپل حالت به وي او که نه نو بیا موږ راوځو انشاءالله دا دغه به وکړو او خپل ولایت دغه به هم بیا بند بیا به د ولایت کارمندان ته هم اجازه ورنکړي چې کار وکړي. دوی د برېښنا پر شرکت د فساد تور پورې کوي چې د هلمند سره د مور او میرې چلند کوي. لاریون کوونکو ګاش وکړ که یې غوښتنې ونه منل سي لاریون به په تاوتریخوالي سره واوړي. موږ په داسې رقم سره نه غواړو. دا زموږ برق باید چې اصولي برق سي، برقیان باید خپل اصولي وظیفه سرته ورسوي. اصولي وظیفه یې څه شي ده؟ میاشت په میاشت چې دوی میټرخواني کوي باید هر کور ته دوی هغه بیل ورکړي. نو دوی د مهرباني وکړي چې دوی تجارت کوي، تجارت یې په یوه کې ماتوي او زما سره په شل کې ماتوي. زما خپلې اوبه دي، سرونه زما پکښې ځي، زما کورونه نړېږي او ګټ یې غالب وړي. دا د دنیا شیطان خدای دې وشرموي. هر څوک چې د هلمند سره ظلم کوي الله دې وشرموي، الله دې تباه ورباندي. زموږ لاریونونه به تر هغه پورې دوام کوي تر څو چې غوښتنې مو منل کېږي. دویم، موږ د هلمند برېښنا بغیر د کټګورۍ غواړو. هیڅ کټګوري نه منو. ثابت نرخ به د اوله بیا تر اخره پورې به یو نرخ. له تېرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر مدني فعالانو هلمند کې د برېښنا دروازې مخې ته د برېښنا د لوړ لګښت او فساد له امله خیمه ووهل. د برېښنا سرپرست رئیس بیا مدني فعالان تورنوي چې ګواکې دوی شخصي غوښتنې نه دي منلي. شمس الله نصرت وایي د یاد لاریون له امله هره ورځ دوی ته 1 میلیون افغانۍ زیان اوړي خو غوښتنه یې دا ده چې لاریون کوونکي دي پر مرکز فشار راوړي تر څو د برېښنا د لوړ لګښت مخه ونیول سي. چې دغه څلور مدنیانو چې کله د مظاهره وکړله او د برېښنا ریاست دروازه یې وتړله، دوی په هغه ورځ باندې د څو اشخاصو نارې ویلې چې دا د برېښنا په ریاست کې نه وي، دا موږ نه غواړو. لاریون خو زموږ برېښنا ریاست ته د ورځې به زه درته وایم چې 1 میلیون روپۍ دوی زموږ برېښنا ریاست ته دا اوس هم تاوان رسولی دي ځکه چې بعضې خلکو بلان په ریاست کې باندې تایلین نسته. زموږ خدمات یې په ټپه درولي دي. ښه مثال یې د معلمینو او د ناوې شبکه ده. د هلمند د کجکي بند برېښنا چې هلمند او کندهار ته ورکول کیږي دمګړی بیه تر وارداتي برېښنا ولړه ده چې خلکو په وار شکایتونه کړي خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. خو دا ځل خلک ګواښ کوي که د برېښنا بیه 1.5 افغانۍ نه سي خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي او د ولایت دروازه به په ټپه وتړي.